کوم کسان چې په ناپ تول کې کمی بیشي کوي، شی رانیسي، پرایه غواړي چې بل چا باندې خرڅي کمې ورکړي، دا یوازې دا نه ما درته وویل که په عباداتو کې کمې کوي، که د الله په حق کې کوي، که د بنده په حق کې کوي، د چا پور در باندې دي، دا بیا اوس نوې سلسله شروع شوې. پور ځینې وکړي بیا اخر د باندې ریمان ورباندې کښېنوي چې لږ راماف کړي، دا سود دی. سود دا خوارکي رضا نه ده چې د چا ته پور کم ورکړې، دا سود دی که نه سود دی وکړي. دا بیا اوس نوې سلسله شروع شوې. چا چې په ناپ تول کې کمی بیشي وکړل، الله جل جلاله فرمایي د دې عذاب پر دې قوم باندې، پر دې علاقه باندې علی شدت المؤونه، سخت قحط. مؤونه سنین سخت قحط ته وایي. قحط یا دغه رقم بعض علما بیا وایي د سنین څخه مطلب دا دی چې د کښت او د مال او د تجارت څخه به د برکت ټول شي. ښه بیا ګټې وینې بیا چې عادي نه مې شل کال مې حساب وکړي 1 کروڑ روپۍ مې ګټلي دي، مګر د 1 لک روپو طاقت به هم نه لري، دغه د برکت لاړې که نه. بزګر چې خپل کښت ته وګوري عادي غالبا چې اندازه چې د هغه تقریبا یو 200-300 منه راکوي، چې هغه خرڅه کړي د 200-300 منه نه د 40 منو برکت نه وي پکښې، که پیسې د ځینې ولاړې شي. دا څه شي دي؟ دا په ناپ تول کې کمی بیشي شروع. یوازې دا نه، شدت المؤونه او غمونه پریشاني به پر دې قوم باندې الله ذات کړي، غمونه ورباندې ځم. ما درته وویل ښه پیسې به لري، ښه زبردسته کور به جوړ کړی، ورونه وي، لیکن چې کور ته ورننځي داسې د خدای یو غم یو آفت به پر مسلط شي چې زړه به هېڅ خوشحالي نه کوي. مؤونه دې ته ویل کېده، غمونه پریشاني. وجور سلطان علیهم او د باچا ظلم به نور باندې مسلط شي. دا یوازې پر هغه کسانو باندې په ناپ تول کې کمی کوي. د خدای لپاره ځوانان له زموږ پیغام هغه ځوانان له راورسوي چې هغوی په دې مجلس کې حاضر نه دي یا دا خبره یې نه ده اورېدلې. کوم کسان چې په ناپ تول کې کمی بیشي کوي، د قوم شعیب سره به حشر او د قیامت په ورځ د دې خلکو د لپاره دردناک عذاب الله ایښی او په دنیا کې به دغه عذابونه الله ورکوي. چش به راوګرځې 5 چټانګه 10 چټانګه 10 ګرام به راوګرځې، په غټ مال کې په غټ تول کې به نو ته یو 3-4 کیلو 10 کیلو راوګرځې، چا ته دې تاوان ورسوي؟ تاوان چا ته راورسوي؟